ولې زموږ په ټولنه کې ودونه وروسته کیږي؟ ولې ځوانان او پیغلې مو د ژوند تر ټولو لوی ارمان ته وروسته رسیږي؟ په لور مو چې کوم ولور اخلئ، آیا تاسو ته روا ده چې داسې یو کار وکړئ؟ ولې د پښتنو زیاتره ځوانان په نورو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ ولې اوس مهال واده کول دومره سخت شوي؟ په دې ویډیو کې مو درته په دې مسایلو مطالب راټول کړي، نو تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. اقرا پریس چینل در سره سبسکرایب کړئ، د زنګ کړئ کېکاږئ او زموږ د ملاتړ لپاره د ویډیو لایک هیر نه کړئ. د دې ترڅنګ چې نکاح نه کول د سنتو مخالفت دی، د څوګونو جسمي او روحي ناروغیو سبب هم ګرځي او د انساني نسل د بقا تضمین له منځه وړي. خو په دې باید هم پوه شو که څوک نکاح کول غواړي او عمر هم تقاضا کوي، نو د هغه منع کول بیا نور آفات رامنځته کوي. کېدای شي دا انسان د خپلې جنسي غریزې د مړولو لپاره حرامو ته مخه کړي او په زنا او یا هم په بل پټ عمل او نورو بدبختیو اخته شي چې د لسګونو وژونکو ناروغیو، روحي تکلیفونو او حتی د جنسي قوت د له منځه تلو سریزه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ژباړه: ای د ځوانانو ټولګیه، له تاسو چې څوک توان لري نو نکاح دې وکړي، ځکه دا عمل له حرامو نه د سترګو ښه ټیټوونکی او له ګناه نه د شرم ځای ښه ساتونکی ده. نو کله چې زموږ زامن یا نوړي ځوانۍ ته رسیږي، نو باید د هغوی د نکاح په اړه تصمیم ونیسو. د ودونو د نه کېدلو یوه بله مهمه وجه بې خیرته او غیر ضروري لګښتونه دي چې د هلک ټوله کورنۍ ورسره په تکلیف وي او حتی د یو واده لپاره 2-3 کاله وړاندې پیسې ټولوي او په پایله کې بیا قرضداره هم شي، خو بیا یې هم د خسر تندی تریو وي. دی به د واده خوښي څنګه احساس کړي چې له ماندنۍ سره په لومړي ځل مخ کېدو ورته خپل ټول قرضونه او لګښتونه را په زړه شي. ځینې خلک خو لا وایي که په جینۍ پیسې وانخلو او سخت شرایط ورته پرېنږدو، نو زموږ د جینۍ قدر او حیثیت به د خاوند په کور کې کم وي. تر دې ورأخوا په نجونو د پیسو اخیستل یا ولور ناروا دود دی چې یوه روپۍ هم هغې ته نه رسیږي او دغه پیسې پلار، ورور یا کاکا جیب ته اچوي او مزې پرې کوي، حال دا چې دا پیسې دوی ته مطلقاً حرامې دي. کله چې زموږ د ټولنې یو ځوان یا ځوانه په چمګاونډ یا کلي کې داسې حالت ګوري او بیا د خپل پلار یا ورور تش جیب ورته جهالت ښکاري، نو له واده خامخا ناامیده کیږي. خو د نوې ځوانۍ فطري غریزه یې هم آرام ته نه پرېږدي. جوته ده چې ورو ورو حرامو ته مخه کوي او په بدو اخته کیږي، ځکه ویل کیږي چې شهوت ړوند دی او بني آدم له انسانیته باسي. ځوانانو ته د واده لپاره څو مهم نصیحتونه. وروره، لومړی خو کوښښ وکړه چې د ژوند لپاره یو مسلمانه او صالحه جوړه ومومې. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو مبارکو احادیثو کې د دیندارې ښځې په غوره کولو ټینګار کړی. موږ باید د ژوند جوړې د ټاکلو لپاره ځان ته یو معیار وټاکو او اساسي دینداري او تقوا کېږدو. کله چې د هغې معیار مطابق جنۍ مو ومنده، بیا نو د هغې حسن او حسب او مالدارۍ ته ډیر سوچ ونه کړئ. دا سمه ده چې حسن هم رول لري، خو آیا په دې پوهیږئ چې له هر زیږون سره د ښځې په ښایست کې تغییرات راځي؟ دا هم امکان لري چې د کوم طبي آفت په وجه یې ښایست خراب شي. که ستا معیار حسن وي، نو بیا به څه کوي؟ خورې،
که کوم مسلمان هلک دی غوښتنه وکړه نو د هغه اخلاق او دینداري په نظر کې ونیسه او مال او دولت ته یې ډیر سوچ مه کوه ځکه دا هر څه د الله په لاس کې دي. د کورنۍ مشران چې نوړي او خویندې لري باید ډیر پام وکړي چې د خپلو درنو شرایطو او غوښتنو په وجه د ودونو خنډ ونه ګرځي، کنه نو د الله تعالی له مواخذې سره به په داسې حال کې مخ کیږي چې هیڅ عذر به نه لري. او په دې هم باید پوه وي که په جینۍ مو ولور وانخیست سره د دې چې د یو ښه کار اساس پکې کېږدئ د خور او لور قدر به مو هم د خاوند په کور کې زیات وي او هم به ښکلی ژوند ولري. سره له دې چې مهر شرعي حق دی خو دومره دې اوچت نشي چې هلک یې نشي ادا کولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي بهترینه نکاح هغه ده چې مهر کم وي. که زموږ نوړي یا خویندې پیغلې شوې وي نو په اړه یې چاته وینا نه کوو او ګواکې ځان د افغاني غیرت په وجه مجبور ګڼو. حال دا چې دا کوم شرعي ممانعت نه لري بلکې یو ښه کار دی چې کوم صالح ځوان یا صالح کورنۍ ته یې په اړه ووایو یا کیدای شي یو دریمګړی ترمنځ کړو، اسانه شرایط وټاکو او د یو ځوان او یوې ځوانې د بېلارېتوب نه د بچ کولو ترڅنګ د یوې سالمې کورنۍ بنسټ هم کېږدو او الله تعالی نه د ثواب غوښتونکي شو. په دې اړه به نورې معلوماتي ویډیوګانې هم در سره شریکې کړو. زموږ په تمه اوسئ.